عبدالرحمنه ای وروره سی صاحب دی والله دا زمونږ د خلکو پته ونه لګېده د درېیم ورځ ده نو زه وایم چې پته به ولګي او تلي پیداګیر پسې نو خو زه هم بیا ما که نه ډېر وخت شو دا دویمه درېیمه ورځ د هېڅ هغه نشته چې راشي چې لږ شوړه خو پیدا کړو که نه رابشي ورخطا کېږه نو کله راځي نو خلک خو دا دی پنځه پنځه پیرې وکړې او دا دی اوسه پورې یو پیره نه راځي دا څه شی شو هغوی چې څومره لیټ راشي که نه دومره هغوی مال ډېر راوړي مال سرونه یې نه دي خو ځه ګورو به نو سلام راله لکه خیر جوړ ده اوس په دې ساعت باندې مګه یاد کړی چېرته وایي نیکه تللی اوس زموږ کار نو څه ده خو غلا د غلا م کوله نور زموږ کار څه شی ده او نو د غلا داسې کېږي دا داسې ګران کار دی نیکه په دې وروستیو کې لږه پولیسو سره موږ مشکل لرو پولیس موږ نه پرېږدي نو دغه موبایل هم راوړ نو دا ایله یو دانه ما درته مخکې مې ویلې چې موږ له پولیسو سره مشکل لرو نو چې پولیسو سره دې مشکل لري ما ته وایه د دې ساخې زه یم که نه ته څه پروا کوې ته زمونږ خان نه پېژنې نیکه په دې ګزاره وکړه نور به بیا نو په دې څنګه ګزاره ښه درته پته خرچې کوم ځای ته ورسېدلو ته اوس هماغه زړې کیسې او زړې تراوې نیکه موږ ځو او تاسو کښېنئ خو خالي نه غواړم چې تاسو راشئ نو بیا هم بېزتي کومه دعا کوه دعا او ښه چې زمونږ د سره ته وایي که نه داسې کار کوئ چې خلک هم ووایي ته خو غلی شه ته خو همدا چاپي لګوه چې خلاص یاله بس کیسې مه کوئ ما راوړی نه شي او راشي دلته خالي کښېنئ ځان هم پلاران جوړ کړي دي چې راشي چوکۍ باندې ښه وایي داسې شي د هغه به داسې خلکو وروره دومره راوړي دې لږ یو دانه دوه دانې درې دانې راخوشي کړي په دې باندې مړه زه خو یې منې کړم مړه دا اوس دوی له چوټي ورکول پکار دي یاره نور به را پیدا کړو نور به را پیدا دا د کار نه نشته که نه خلک نشته خو هلته کې یو کار بل دی که نه خو امنیت هم دی که نه څه ګپ خو نه دی دغه خبره ده که نه مړه امنیت زیات شوی دی که نه که نه ښه دی چې زیاتي سلام علیکم ثمرګله ثمرګله خیر جوړې کلاري ده ورک ورک کې بیخي پوښتنه نه کوي ښه څه فایده څومره غلاګانې مې وکړې څومره قتلونه مې وکړه ماشومان مې وتښتول یو اولاد مې د خپل مور و پلار نه جدا کړ یو مور مې په سرو سترګو وژلولی یو پلار مې بې زویه کړ قتلونه مې وکړه څه فایده ولې اخر ما څه شی وکړه آیا ښه زندګي مې ځان ته جوړه کړه موټر مې واخیسته څه مې وکړه ډېرې پیسې ډېر موبایلونه ډېر قتلونه خو آخر بیا هم هماغه ستړې زندګي هماغه ستړی ژوند نارامه ژوند هغه دنیا کې به ما سره خدای څه کوي څومره خلک به ما ته ښېرا کوي بس نور نه کوم توبه نور ځان نه ګناهګار نور ځان نه ګناهګار بس خدایه بس یا الله پاکه ما چې کوم ګناهونه کړي خدایه ته ما ته د هغو ګناهونو بهانه وکړه خدای پاکه زه ستا ډېر ګناهګار بنده یم خدایه
که د دنیا د خلکو دروازې بندې شي خو خدایه ستا د توبې دروازه نه بندېږي یا الله زه په خپلو کړو ګناهونو ډېر پښیمان یم یا الله ته ما ته بخښنه وکړې خدای پاکه زه به د نن نه وروسته هېڅکله غلا ونه کړم هېڅکله به د چا کور رانه کړم خدایه هېڅکله به د چا کور رانه کړم خدای ته ما ته بخښنه وکړې یا الله آمین یا رب. دا مونږ کس رانهړو دومره ټیم یې واړولو په پتې نه پوهېږو دا سړی ما ته داسې برابر نه ښکاري ټیم خو ډېر واغسته ستا خبره ایسار شو ډېر نور کله به دومره نه ایسارېږي بلکل صحیح خبره خو دې اوس مال هم کم راوړي چې څه چل ما ته ښکاري څه چل خو پکې شته څه چل ما ته ښکاري ځکه که نه چې دې اوس مال سلام وعلیکم السلام دا دی سړی خو راورسېده سلام دینه نو اوس رالي کېنه دې خوا اوس بیا دا ولې مننه خدای مو خیاط کړه ځکه زه د دې خبرې لپاره راغلم چې زه نه غواړم تاسو سره نور په دې خرابه لاره کې ملګری پاتې شم بس ما الله تعالی ته توبه وباسله نور نه غواړم چې دا ګناهونه وکړم پردي کورونه وران کړم غلاګانې وکړم حوکتونه وکړم نوره مې بس ده نو دا مطلب ته چې دا خبره کې ته خپله کې دا حقیقت وګڼو بلکل حقیقت وګڼه نیکه زه صرف د دې لپاره راغلم درته چې تاسو ته مو ووایم چې بس نور له دې کارو تېر شئ نور زه درنه لاړم نو ته لږ صبر وکړه دا په هر اسانه داسې مه ختمه ولې 10 کاله دې کار را سره وکړو اوس ته په یو ورځ کې ختمې ولې بس ما درته وویلې نور نه غواړم چې غلا وکړم اوسه پورې دې چې کول اوس پم کې نه کوم نه نشې تللی داسې نشې تللی چې اوس موږ د پیسو خوند واغسته نو ته اوس وایې چې زه نه کومه ولې دا به ستا خوښه وي ولې مشر زه کشر ته د دې خبرو انجام په هغه دنیا کې ډېر خراب ده د دې پیسو خوند په هغه دنیا کې ډېر خراب ده په دې دنیا کې څومره خلکو ولوټل څومره قتلونه مو کړه خو بیا هم مطلب ته سمیږي نه سمیږي نه زه درنه لاړم ونیسئ سړی ونیسئ پرې وهئ باسه غلا بس کوي غلا نه کومه تا بیا پلان غلا کوي څنګه به نه کېدا به دې په کوي وره هلکه شی خو راپاڅېدو راپاڅېږي دې مړه پوه شوې څه به وکړي زمونږ تاسو ته ما د ملګرتیا په انداز وویل خو پوه نه شوې تا چې دا غلاګانې پرېښوې که نه نو ما هم سر کې پرېښوې و زه دې انډیوالانو ته مزه کومه چې دی به نور غلاګانې نه کوي و توبه یاره نیکه چې تا غلا پرېښوده که نه مړه بس زموږ هم توبه صحیح ده زما دې دا پلار هم توبه چې بیا به غلا نه کوو او ستا دې په کور ابادي چې تا موږ سمې لارې ته راوستو مننه خوشحاله اوسئ قدرمنو دوستانو که پردي 100 کورونه هم وران کوي نو دا په یاد ساتئ چې خپل یو کور به جوړ نه شي د خدای خاطر وکړئ غلا قتل دا شیونه هم دا دنیا تباه کوي او هم به هغه دنیا تباهي له دې شیونو څخه واوړئ جنګ کې پرېږدئ بس ته که نه کټ مې ویلی ده خدای پرېږدئ خطا شي بس خدای بس ده همدا یې بس ده ښه سړی اکشن ده بس چې دوی له دا بس نور پاسېږي بس دی هلکه پرېږدئ نه هلته شروع نه ده تا ته زه خبر کوم ته پرېږدئ یاره نیکه چې تا توبه ویسته ده که نه هغه پاټې اخیستې